پهله پارت کې مونږ وکتل چې ایمن ځنګل کې وي او هلته کې هغه یو سایکو قاتل وګوري. هغه په قتل کولو کې مصروف وي. هغې د پسه هغه ایمن وګوري او ایمن قتل کولو دپاره راشي. خو ایمن هغه نه بچ شي او چې کوم سړی هغه قتل کولو هغه یو لوی کاڼی راواخلي او سایکو قاتل په سر باندې ووهي او هغه ملته کې کومه کې لاړ شي. پولیس راتلنو نه مخکې ایمن هغه سایکو قاتل خپل کور ته راولي. اوس مخکې ګورو. 2 کاله وروسته قاتل لا هم په کومه کې دی. ایمن اوس هم د ونو ډاکټري ژوند کولو. هغه د یو مدرسې پرنسپل ته ویل ستاسو د دې ونو قبض دی. ما مطلب دی د دې خېټه خرابه دی او دی ناروغه دی. پرنسپل په غوسه کې چغې کړې سیده خبره وکړه څه شوي دي. خو دا د پرنسپل یو چال وي. هغه پرنسپل ډیر زیات خطرناک وي او هغه یوه ډیره خطرناکه منصوبه ایمن لپاره جوړه کړې وه. میډم دا ونه بچ کئ. دا خو د ماشومانو د شینوالي نښه ده. مهرباني وکړه میډم دا ونه بچ کا او خپل ارمان هم پوره کا. ایمن پوره اعتماد سره وایي تاسو اندېښنه مه کوئ زه به هر څه سم کم. خو د هغه بوډا په دماغ کې خو یو لوی سکیم روان وي. پلان یې دا و چې له ایمن نه به ښه کار واخلي. کله چې ونه ښه شوه نو ونه به بیا خرابه کي او بیا به ایمن باندې کیس وکړي. خپلې پیسې به هم واپس واخلي او هغې نه به نورې پیسې هم ترلاسه کړي. ګورئ غور سره وګورئ د پرنسپل ته. ده خو د ایمن خبرې هم نه اورېدلې. په زړه کې یې خندل چې څنګه ښایسته پلان مې جوړ کړه. هغه خو په زړه کې خوشحال و چې بس ټول میدان د وګټلو. خو هغه څه خبر و چې چاته یې بې عقله ویله. هغه خو د ټولو مور او پلار وه. ایمن نڅاپه ورته وایي پرنسپل سر تاسو څه پټوئ؟ دا خبره چې واوري د پرنسپل رنګ اوړاو شي. ایمن وایي ما اورېدلی دي چې سکول کې یو نوی بلډینګ جوړ شوی و. هغه کې څه استعمال شوي و؟ سیمټ، شګه، باجري، نور څه. ورسته ایمن سیده خبرې ته راشي او پرنسپل باندې تور لګوي. تاسو د بلډینګ ټول پاتې شوی مواد سیمټ، شګه، باجري چې هر څه هغه ټول تاسو راخستی دي. هر یو سیز تاسو راغستی دی او په دې ونې خاورې کې مو شامل کړی دی چې د کچرو د ایستلو پیسې ونه لګي. ورو ورو ایمن د هغه ټوله پرده فاش کړه. هغه وایي همدې د وجه د ونې جړې خرابې شوي دي او د هغې سترېدل او درېدلې ده. پرنسپل اوس هم انجان جوړیږي خو ایمن ورباندې زور واچوي. تاسو د لږو پیسو بچت لپاره یوه ژوندۍ ونه مړه کول غوښتل. زه هم د اوس د ستا ریپورټ سټي تھانې کې کومه چې څه دې بچ کړي دي هغې نه به په ډبل ورکوي. کله چې پرنسپل په دې خبرې باندې پوه شو چې هغه غله اوس ونیول شوه نو ایمن خپو ته راوغورځېږي. میډم مهرباني وکړه زما خبره واوره میډم. ایمن اول خو روانه شي خو بیا هغې ته دا سوچ ورشي چې که داسې خالي لاس لاړم نو میډم برانا خفه شي. نو دې د وجه هغه پرنسپل ته خپل کارډ ورکي او بیا ډیره خوږه مسکا سره وایي زه خو د ونو ډاکټر یم. د هغې غږ یم زه. د ونو بچ کولو زما فرض دی. خو که ضرورت شي نو د ستاسو په شان چې کوم ونې ختموي هغې ختمول هم ماته راځي. واوریدل څنګه خراب وارننګ ورله ورکړل.
په خوله مسکا او په خبرو کې بم. پرنسپل خاموش شي. ایمن ورته وایي چې د ونو هسپتال ته ضرور راځه او روان شي. ایمن آفس ته روانه وي او سوچ کوي چې خلک هغه صرف ځکه سپکه ګڼي چې هغه یوه ښځه ډاکټره ده او هغې ته دا بوډاګان ښه معلوم دي. هغه په خپلو سوچونو کې ډوبه وي چې ناڅاپه فون راشي. فون بل طرف ته هغې میډم وي او په ډېر زیاته غوسه وي. هغه چغې وهي، ایمن که ته 5 منټو کې راونه رسېدې نو زه به د 2nd فلور والا دروازه ماته کم. 2nd فلور؟ دا خبر چې ایمن واورېده د هغې خپو لاندې نه ځمکه وتخله، ځکه چې هغې هلته کې خو هغه سایکو کلر پټ کړی و. ایمن میډم ته وایي، اره میډم هلته نه आवाज څنګه راتلی شي؟ هغه کوټه خو تشه ده. خو باس یې خبره نه مني. هغه ویل، ما هلته نه غږ واورېدل او ما ځان سره د کلب ماتولو والا سړی هم راوستی دی. ایمن جسم نه خو روح وتښتي. هغه زاری کوي، مهرباني وکړه میډم لږ ساعت صبر وکړه تر څو چې زه د رسېدلې نه وم. دروازه مه خلاصوه. فون بند شي. لاک ماتولو والا سړی وایي، میډم لاک مات کوم؟ باس یې وایي، هاو شروع شه. اوس ټول ډیپینډ ایمن باندې کوي. که ایمن لږه هم ناوخت شوه نو هغې چې کوم سایکو کلر په هغې کمرې کې پټ کړی دی هغه به ټولو ته ښکاره شي. سړی لاک ماتول شروع کی. ایمن د راکټ په شان دی خپل ګاډي کې ناسته وي او کور طرف ته راځي. تالا ماتېدلو ته بس لږ ټایم و. ایمن کور ته دننه راشي او 2nd فلور طرف ته په سیړیانو باندې ختل شروع کی. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.